کش کولای شي. صحیح ده. د دې درې واړو شارټ کټ چې دی کنټرول بی کنټرول آی کنټرول یو. دا وګوره کله چې به ودرېږئ تاسو ته د دې معلومات درکړي کنټرول بی کنټرول آی او بیا سره کنټرول یو زمونږ د دې شي شارټ کټ دی چې په دې ځای کې دا به تاسو ګوره کنټرول بی کنټرول آی کنټرول یو دا مې وویل نو دا ټول عملیه چې دا موږ سره بیرته ختمه شوه. ګوره بی آی یو دا موږ سره چې شو دا موږ سره د دې شارټ کټ وو. تاسو دې ته کلر هم بدلولی شئ دې ته تاسو دا ډیزاین دا شکل هم بدلوي شئ. زه یم چې زما دا شکل په کار دی تاسو دې شکل ته وګورئ څومره ښه ښکاري. په دې بعضې کتابونو کې به تاسو لیدلي نو د دې ځای نه موږ دې ته یو شکل هم بدلوی شو چې دا لږ بولډ والو نو څومره ښه ښکاري. تاسو ته وګورئ مثلا دې ته که انډرلاین ورکړئ انډرلاین ورته ورکولی شي که نه دا فونټ ته په کار نه خوښ دی نه د دې ځای نه دا فونټ چې دی بل یو وخت لګوره زه دا موس داسې ګرځوم داسې وګورئ موږ سره دا پریویو ښیي. ګوره که زه بېرته داسې کلیک دې خوا ته بیرون ووځم نو موږ سره چې دی هماغه کم ټکسټ چې ما کلیک پې کړی و هغه موږ ته اپلای کېږي. خو که موس پې ګرځوم موږ سره به چې کېږي موس چې ګرځوم موږ ته به ښیي چې ته غواړې چې دا اپلای کړي. دا وګوره کلیک مې پې وکړو موږ سره په دې ځای کې دا کلیک شو. ګوره ورپسې دا 22 لیکلي دا د دې اندازه ده. ګوره که دا موږ سره په دې اندازه کې دی ځای کې او زه ورته چې ما ته د دې د اندازه غټه که نو موږ کولی شو چې د دې ځای نه د خپلې لیکنې اندازه غټه کړو. صرف موس پې تاسې ګرځوئ. ګوره زه به دا اندازه په دې حالت کې واخلم تاسو به دا موس ګرځوئ داسې. ګوره داسې نه شو چې تاسو ویل چې ما دا 28 خوښ دی او همدغه اندازه باندې زه غواړم لیکنه وکړم او داسې بیرون شئ نه. تاسو به چې کوئ کلیک به کوئ کلیک یو کلیک چې وکړئ دې باندې دا اپلای شي. صحیح ده. دې ته اوس چې شه وایي لایف پریویو دې ته وایي لایف پریویو چې موږ ته په لایف بڼه باندې دا ښایي څنګه چې موږ کرکټ ګورو که نه لایف رواني دا موږ ته ګوره لایف یې شو کوي چې ته کولی شي چې په دې باندې دا یو فونټ اپلای کړي. که دا تاسو سره کار ونکړي دا لایف پریویو نو څه به کوئ د دې لپاره به دې فایل ته راشئ او په دې اپشن ته به راشئ او په دې اپشن کې به تاسو راشئ دلته وګورئ دې ځای کې لیکلي انیبل لایف پریویو دا ټیک مارک به نه وي لګېدلی. اوس چې زه راځم په دې دواړو باندې ګرځم موږ ته هېڅ کوم عکس العمل نه ښیي. دا وګورئ چې تر څو پې کلیک کړی نه وي. ګوره زه راځم دا ټکسټ چې دی د دې دا ډیزاین بدلوم خو ولې کلیک به پې کوم کلیک د کلیک نه بغیر یې نشم بدلولی. او که کله راشم دلته بیا راشم اپشن ته په دې فایل کې او په دې اپشن کې ګوره دا اولنی ټیک مارک دی لګېدلی په نامه شي انیبل لایف پریویو دا به د دې ځای نه اوکې کوي. اوس چې راشي دې ځای کې تاسې ځان سره دلته چې صرف موس ګرځوئ موږ ته وایي که دا غواړې دا غواړې هر یو چې غواړې موږ په دې ځای کې موږ دا ټکس لګولی شو. اوس ګوره دلته چې دی بعضې ټکس یې لیکلی دې باندې تاسو ختم راکش کولی شئ. صحیح ده. بېرته دا خط لرې کوي نو دا لرې کولی شئ. اوس زه راځم دا خط چې دی دا زیات خلک دا وایي چې دلته دا خط راوستی شي نو د دې خط څه فایده شوه مطلب یې دا دی چې دا خط موږ په داسې جمله کې استعمالولی شو چې هغه یو چا غلطه لیکلي. ګوره غلطه لیکلي څنګه یي. زه راځم تاسو ته دلته زه یو مثال در کوم. تاسو هر کله لیکئ